السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. بس عزتمند زخو حصم نا زمانہ حصم نا اللہ ہر صد اللہ نا زخو اکثر یو شیر ویم چی نشانہ چی دی زلگے نبی رحمانا نصیحت با دی 50 اثر نکا. او اکثر من خدا شیرون ٹپی چار بیتی وی بلخو من تسن رازی بے علم یو. اللہ خو اللہ دی مخلوقات دا سی ندی پی جندلی لکا سنگ چی بیان کردی دخ پل شان دی. نو چرتا زب علم چرتا گناہگار خطاکار چرتا دا اللہ لوی بڑائی دا خو زمون بے علم پداغی کی نرازی کنا. خو الحمدللہ اللہ دین عزت من دے چھے حصی پکار ندی رحمان تاغ واڑی دل برا بس دا زما رضا دا باقی ہر سستا رضا دا. نو اللہ پاک تے زمون ہر عمل کی اخلاص پیدا کی. اللہ ری زمون ہر عمل دا خپل رضا دا پارا کی. لکا غیو شاعر ہوئی چھے پمات کنڈول کے پا اخلاص سادہ و برا کوا. پمات کنڈول کی پا اخلاص سادہ و برا کوا خاطر امون تالی تنا دیار تندی تگور. نوچے اللہ راضی شی او پیو خبرہ سمر اجر با ملاویگی حس پتہ نہ لگی اللہ تا کم اداخ وخیگی. دا دنیا دا ہر سنہ قیمتی دا وقت کم وقت دا اللہ پا دینو لگی دا قیمتی شی. او مفہوم دا سرے چی دا ٹولو نا بے وقوف آغا کستے چی دی دنیا دا پار اخپل اخیرت خراب کی. او بل مفہوم دا سیدی چی اکلمن اخ کدی چی دا مرگ نمخ کی مخ کی دا مرگ تیاریو کی. نو سنگ مولی سے بیان کیوئے کر تبلیغ دا محنت الحمدللہ کی گی کہ زستاسو مخامخ ناستیم شکر دا دی محنت سر اللہ زمونگا زندگی بدلکا. شاعر وی سو کی او دو قدم واخلی تال درشی دا چاخ پی پا مزل سترشی ناکام شی کنا. چه د خدای پلوی کرم بکیگی پاکل گران د زما د جانان مینا. نو اللہ راضی شی او ہر خبره د عمل پنیت او اخلاص سره انشاءاللہ د دین نه بغیر کامیابی نشتا او دین بغیر قربانونه زندگو کې ناراضی. نو زه خو نات د پار راویل شویم خودنا تجربه میم نشتما ننم کار میں لگولیو تقریباً یو مرگری رنگو کو مخ کسیرا پا مخا شم بزاواز کٹ سپوٹین روا غشتو او امدکار نرالم نو بخنا غوارم زخو کمزوریم بی علمیم خود درود شریف ہوا یو اخلاص سرا صلی علی محمد. او یونات غندی پا مزم زویم ما تا خوی چی مختصر ٹیم من سر وقت دیری خو یو وقت را سر زیادی کل چی دا منظر ٹیم شی چی 15 منٹم پاتی شی نو مونگی اور گلا خو دیر وقتی او دنیا دا پر را سر خی کافی وقتی. نپما دخپل اولاد د مور او پلار گرانا نبی آخر زمانہ نبی آخر زمانہ مین یما پتا باندی دیر زیاد لخت لزانا نبی آخر زمانہ نبی آخر زمانہ. دمینی محبت اورور والے جذب دراولا تاز وگما دراولا د کفر پتیارو کی د اسلام دیو دراولا تاز وگما دراولا دزمکی خیر دراوڑ کسولالی ترسمانا نبی آخر زمانہ نبی آخر زمانہ. پما دخپل اولاد د مور او پلار گرانا نبی آخر زمانہ نبی آخر زمانہ. اللہ پتواحا پیاسین باندی بللے ڈیرخ کلے ڈیرخ کلے
دشمن دی هم عظمت دے د کردار مدام منلے ډیر ښکلې ډیر ښکلې ستاینا چې د نکړی هغه ټول دی بی زبانا نبی آخر زمانہ نبی آخر زمانہ ملګری دی همستا غوند مایل په هر انسان شي چې ستا په لار روان شي هغه به خامخا د اتحاد د کلي خان شي چې ستا په لار روان شي تن مری پټولې دي څوک نشي له دنیا نه نبی آخر زمانہ نبی آخر زمانہ مین در باندې دانا چې आवाज یوسف زیدے هر څوک دلی بنے دے دا علم اباسین دی دامل پزور جون دے دے ہر سوک دلی بنے دے اللہ میں دی جون دلکلیل حدیثا لقرآن نبی آخر زمانہ نبی آخر زمانہ درود شریف ہوئی منو ملګری خو چې یو نات وای او تاسو بیا بل نات وای خو زه ویم چې یو نات بل وای او بیا بخنه غواړو الله دې دیندار خلک سره خو کی زمون پکې سکای کنه وای دا تبلیغ ولا نه دی به اکرامونه کوي او خیال به ساتي سبا پاره یاره شوی جمعه لاړ شي بیا وای چې روزه لاړ شي او بیا وی سلور میاشتې ولګي بیا کال و میاشتې نیمه زندگی ټوله زندگی چې جنت ته نه رسول دی پری دینه نو الحمدلله ارزه کې شکر دې د دین ماحول دی چته دستار باندې دی چرته سړي زه خو کمزور یم د الله دین سره مناسبت شوی دی نو الحمدلله یو خره تبلیغ د برکت الله پاک د عالمانو پلار کما پدې د الله نه ډیر خوشاله یم او بل مایک دی نسبت بدل شو مخکې به مولا خپکولو اوس په دې ګناګار خلد الله پاک لوی بڑای نو الحمدلله په دین مین خلق ډیر دي مونږ ته کمزور سره ډیر محبت کوي او بل دې ته تک دی نو بخنه غواړو زه به یو نات بل وایم او بیا به اجازه ته غواړم درود شریف وایو